زه په یوه داسې سیمه چې ولاړې چې دا وخت دلته لږ شیبه اول باران وشو په دې ګرمۍ موسم کې انتهایی زیاته یخني چې دا هغه لیدل کېږي لکه ګرد چاپېر ما سره غرونه دي په هغې باندې انتهایی زیات شنه ونې بوټي دي او دا شینبویي دومره زیات ده چې دا غرونه داسې ښکاري لکه په دې باندې چې چا چېرته شین کارپېټ خور کړی وي زه به تاسو دا هم ووایم چې دا یوه داسې علاقه ده چې ډېر وخت نا امنۍ سره پاته شوې او تر هغه وروسته اوس په دې 20مې پېړۍ چې د انټرنیټ او موبایل اسانتیاوې هم نه لري تاسو به یقینا پوه شوي یو چې زه کوم ځای ده دا وزیرستان ده چې په دې وروستیو کښې دا له ناامنۍ سره مخامخ و دلته د دهشتګردۍ په خلاف باندې ضرب عذاب او رای په نوم باندې لوی فوځي اپریشنونه وسله دغې سیمې ته رزمک ویلی شي دا رزمک سیمه له بنو جه نږدې 100 کیلومتره او دغسې له ټانګ ډسټرکټ نه چې دا هغه 100 کیلومتره مغرب طرف ته پرته سیمه ده بېګا شپې چې موږ دلته راورسېدو نو دومره زیاته یخني وه چې په نورو سیمو کښې چې چېرته چې موږ د ایر کنډیشن نه بغیر ګزاره نه کېږي خو په دې ځای کښې بغیر د څه بوزي یعنې پنکي موږ شپه تېره کړه او په کمبلو چې هغه انتهایي یخنۍ زیات شدت و دغسې په دې بازارونو کې چې موږ وګرځېدو نو دلته ډیولپمنټ کارونه چې دي هغه ډېر د نش برابر راځي خو بیا هم دغه سیمه چې دا ټوریزم دپاره ډېره زیاته مؤثره ثابتېدی شي که څه هم د دې علاقې خلک نورو غریزي علاقو طرف ته چې دا مخه کوي خو د رزمک نوم تر اوسه پورې دی اخیستی شوی د دې بنیادي علتونه چې دي ما سره دا وخت د دې علاقې یو مخور مشر چې کوم سید غفور شاه په نوم باندې یا پیر غفور شاه په نوم باندې یادېږي هغه موجود ده هغه به د علاقې جغرافیه راته ووایي چې د علاقې جغرافیه څه ده دا باران په کم وخت کې کېږي او تر باران وروسته دا اوبه بیا په کم طرف باندې لاړې شي د رزمک دا خصوصیات دي چې باران دلته هر 1 بجې نه د 2 بجو پورې لازمي کېږي یا نیمه ګنټه یا یوه ګنټه خو بیا دا اوبه چې کومې دي دا اوبه چې اوس چې کومې بهیږي دلته لیدی شي دا به تقریبا اوس 35 منټ پاس دا اوبه نه وي دغه بیا به صفا اوبه وي د چینې اوبه به وي هغې خلک سکي هغه استعمالولو والا دي داسې یو وطن ده چې بس صرف د امن ضرورت ته ته او لږ د ترقیاتي کوم سکیمونه دي دغې کمزوري ده او دا روډونه نشته نوره خو د رزمک داسې ده چې پخوا خلکو ورته ویلي دي زه کوم تقریبا که موږ وګورو جنوبي پښتونخوا تر کوټې پورې وطن ما په خپله کتلی ده سوات کاغان ناران او دغسې مري چې مري ته زیاتره سیلګري ځي خو زه دا ویلی چې دا له هغې نه ډېر زیات ښایست لري ما چې کوم نن خو اندازه ولګوله نو ما چې کوم وجهونه کتل دي ځکه چې ما داسې یو ځای نه کتلی چې څلور طرف ته کوم غر وي هغه بالکل شین کارپېټډ وي خو دغه ښایست موږ نن دلته ښکارو بلکې زه به خلکو دا ووایم چې کوم کله یو ملا په منبر باندې کښېني او د جنت یو تصور پیش کوي نو زه وایم چې هغه رښتینی تصور چې هغه دا رزمک ته خو بیا دلته سیلګري مخه ولې نه کوي اصل چې سیلګري مخه په دې نه کوي چې 15-16 سال نه خو موږ د دهشتګردۍ په نام یې لیدلي او په دې وجه باندې بله بنیادي خبره دا ده چې حکومت توجه نه ده ورکړې که دلته یې توجه ورکړله نو د ټوریزم دپاره دا ډېر موضوع ځای ده په دې موږ ته داسې ملګري راشي هغې ویله یوه ورځ چې ما ډېر علاقې یخې علاقې کتلي دي خو په یخې علاقې کې ما دومره پلین ایریا نه ده کتلي لکه څومره چې په رزمک کې ده نو رزمک خو د هر چا په مخ کې ده خو چې چا کتله نه ده هغه چې راشي بیا به مطلب چې بیا به یې تعریف کو دلته موږ مین مسله دا ده چې بس امن غواړو او دا روډونه او اوس خو په کار هم ده چې په دې وخت کې په موږ کې امن هم راغلی وای په دې چې ډېر تاوانونه وشوله د زموږ ډېره مهرباني تاسو ډیوا سره خبرې وکړئ زه به ورته ووایم چې بیا باران شروع شو زما سره په دې خوا باندې شوال دی شوال ته نو انټري مطلب چا د تلو اجازه نه ورکوي په دې خوا باندې موږ اراده کړې ده چې د بره سر ته د غر سر ته موږ وخیځو او هغې نه به کوشش کوو که باران ودرېدی نو بیا به تاسو باندې نوره نظاره کوو خو زه به تاسو ته ووایم چې دې ته یو روډ په دې الکزنډر باندې ورخیځي او په دې الکزنډر قلعه چې کومه ده یا فورټ چې کوم دی پخوا دا د انګریزانو اوس د پاکستان فوج په چې میشت دی او هغه په دې روډ باندې چاته اجازه نه ورکوي چې هغه دې ځای ته لاړ شي ځکه چې دا یو ځنګل لري او ځنګل باندې پاس غر دی او په غره باندې پاس بیا میداني علاقه ده او هلته اکثره کسان چې د خپل پکنیک دپاره ټوریست چې خو په بدقسمتۍ سره په دې روډ باندې چاته اجازه نه ورکوي خو که موږ چېرته پیدل یعنې په پښو باندې کامیاب شو دې ځای ته ورسېدو نو له دې ځای نه بیا د رزمک نوره نظاره په تاسو باندې کوو